نن په ټولنه کې خوب نسته. طالبانو ورونو زه به تاسې په یوه خبره کوی کوم افغانستان کې تاسې خو هر یو دلته ناست دی، ټول ولایتونو کې مو له کلي جوړ کړي. تاسې که کلي کې 2 علما وړاندې سره کوي که مخالفت یې د الله دپاره راته ووایي. هر یو له خپل کلي شروع کوي، ولسوالۍ ته الله مځئ خپل کلي کې مو چې 2 علما دي څوک وایي د دوی په علم دا علوم قانوني دي. دې علومو کې اخلاص و ایمان و خوب نسته ده. دی په دغه مدرسه د قلب و د وجدان کې درس نه دی ویلی. علم هنر څوک لري دی وایي لقد ضل من زعم ان العلماء يتفاضلون بقوة العلم وكثرة المعلومات وإن الشعراء يتفاضلون بقوة شاعريته وحسن اختيار اللب ودقة المعاني وإن المؤلفين يتفاضلون بسعة الدراسة والمطالعة وكثرة التأليف والإنتاج وإن المعلمين يتفاضلون بحسن الإلقاء والمحاضرة واستحضار المادة الدراسية. ودي شيء نبغى من فكر كوتي داب زلي نا تفاضل علماء ترازي بالحب والإخلاص والإيمان. رازي طالبان ورلو الإسلامي أمت په ټوله دنیا کې نن ضعیف امت اسلام ده. په ټوله دنیا کې نن ضعیف امت اسلام ده. اگر چې ډېر خلک نه دي 2 میلیارد انسانان لري مسلمانان خو ضعیف دي. ضعف ځکه چې څوک د اسلامي امت زعیم د مشر یې ده مشکل په ځکه ده. بل کلي کې دی له خپل سره نه ده جوړ. د ولسوالۍ علما دی درو یا د ولایت جو یا د مملکت جو خوب سته نو خو د دوی علم د الله دپاره ده. مربی ایمان ده که علم د جابو د مرتبې دپاره. نو چې یو چا علم د جابو د مرتبې دپاره نو خو دغه علم فرعونیت قارونیت څو که نه بیا امت ته څه ګټه ورسېدله. نن امت چې چای په جای باندې ولاړ د حرکات نه کوي. نن چې په قرطبي جومات کې اذان ممنوع ده، نن مو چې غرناطه له لاسه وتلې، نن مو چې طبیتو که اشغار نسته، نن مو چې په بخارا کې په آزاده باندې امام کور نسي غږېدلی، نن مو چې په اسلامي امت کې ورځ په یو بمبار باندې 100 نفرې شیرانېږي څوک له ډاره غږ نسي پورته کولی. علت یې چی؟ علت یې دا ده چې د دین کې کوم رهبران دي هغوی ته نه خزانې ډکې کړي شي. نو ایمان نسته پکې، اخلاص نسته پکې، محبت نسته پکې. خو چې کله د ټولنې علماو په منځ کې پیدا سو، د کلي علماو کې پیدا سو، ولسوالۍ کې پیدا کېږي، ولایت کې پیدا کېږي، خوب چې پیدا سو امت یو ځای کېږي. کله چې امت یو ځای سو د اسلامي امت حرکت کوي، بیا روانېږي، یا سرحدونه نه مړېږي، بیا د خپل تاریخ را ژوندی کوي. بیا هغه ورځ را رسېږي چې د اسونو سومان بیا د مدیترانې په پله باندې په دریاب باندې بیا د افریقا له وچې نه بیا د اروپا وچې ته اوښتلی سي، خپل مظلومان له مظلومیت نه خلاصولی سي. په دنیا کې د ده خبره د بادشاهانو خبره ګرځېږي، کلام الملوک ملوک کلام. اوس د مسلمان خبرې که څوک هېڅ ته پاتن نه وایي، هېڅ چی هېڅ خبرې څوک نه. دا اوس جفري ایسټن د که څه بلا ده که څو ورځې که تاسې مطبوعات څارئ کړه چې څه نارواوې کړي دي او د هغه څه نارواوې که دا مسلمانانو کې څومره غوغا به پرې جوړي چې دوی کړي دي یې چین علت یې چې نه کې خوب دې مدرسه کې درس ووایي او خوب په ځان کې پیدا کړي. علم د الله دپاره وګرځوئ، زموږ علوم د الله دپاره نه دي. تاسې په دې مه غلطېږئ چې زه شیخ یم بل شیخ ته. شیخ مایک هېڅ کار نه ورکوي. د شیخ او د میک د هغه علم قارونیت علم د امت هغه ته نه رسېږي. د ده دا علم په دې دپاره د ماسې دوکانداري جوړه کړې ده چې خلک دا چې امت تربیت کړو موږ او امت ته داسې یو فکر ورکړو. 40 میلیونه انسانان دي داسې په دې نو دشت سخاوت په دې کې څومره انسانان دي دا به څوک تربیت کوي؟ دوی د به علم څوک ورکوي؟ دا د چا ذمواري ده؟ که نه همدغه د ما ذمواري چې تاسو ته درس وایم که ده به چې کې په دا زرګونو انسانان دي دوی ته به زه علم وایم، دوی ته به درس وایم. دا د چا کار ده؟ ولا د تاسې الله ما ته دې امر کړی چې ته نه دغې ټولنې ته فکر جوړ کړه که د ټول افغانستان 40 میلیونه انسانانو ته 40 میلیونه انسانانو که تا چی کړي، کومه زمینه دې ورته مساعده کړې، کومې لارې نه چې ته هغوی خبرونه یې چې هغه لارې که تا چیر کړي دي، کومه هغه لارې ده چې دوی خبرېدلې چې دې لارې به تا چی. وروسته بیا په دې بحث درته کوم انشاءالله. نو دا داسې یو مدرسه ده. اقبال لاهوري وایي ما په دې مدرسه کې درس کړی، تعلم مې وته، ایمان مې معلم مې. زه چې غرب ته لاړم له غرب نه بېرته رسي راووتم لکه ابراهیم علیه السلام چې د نمرود د چا نه راووتی. دلته داسې انسانان ول کله چې کفر دلته واکمن، دلته چې کفر واکمن و ډېر داسې علما ول، مجاهدین ول، ښه خلک ول. هغه د فرعون په کور کې، د نمرود په اور کې منځ کې پراته ول، ایمان ورسره و، ایمان یې مربي و.
دغه جنې مبارزه وکړله بېرته ژوندي راووتل. ډېر انسانان ول چې هغه داسې ساحه کې ول چې هلته بیخي په اور کې نه ول الله ګمراه کړل. او الله عز وجل دې مونږ بیا نه امتحانوي. الله عز وجل که امتحانوي مو هم الله عز وجل ته مو د ایمان په مدرسه کې ایمان مو مربي وګرځئ چې ناکام ونه کړي. علم په ډېرو خلکو شیطان څومره که عالي خو ایمان یې نه درلوده. زه به د چا نومونه نه یادوم. ډېر انسانان مو ولیده ډېر ککو علوم یې درلودل لري اوس هم لري ایمان نه لري. د ایمان په مدرسه کې تاسو د طالبانو ورونو د قلب او د وجدان په مدرسه کې مې یو څه وخت درس وایئ. ایمان به مو څوک ګرځوئ؟ معلم. بل معلم په دې مدرسه کې څوک دی؟ فذلك الاستاذ العظیم هو القرآن الکریم. په دې مدرسه کې دویم استاذ چې د هغه قرآن ده. قرآن بل ځان دپاره استاد ګرځوئ. اقبال لاهوري وایي دی طالبانو دومره دردمن سړی تېر سوی که نه انشاءالله که بیا وخت پیدا سو فرصت پیدا سو د یو رحلت ته سفر د خیالي سفر دی د ده له مکې مکرمې نه مدینې ته کړی په خیال کې یو سفر ښه خو د اسلامي امت د علماو د پوهانو شکایت رسول الله ته کړی ده او دا چې د اسلام امت ولې په مسجد دي. تاسې که فکر وکړئ طالبانو یو زمی یو پسرلی د پسرلی چې راسي دا ګیاوې بوټي وده پکې وکړي او په ژمي کې ټول خلک داسې ونجي وي هېڅ بوټي حرکت نه کوي. ولې په اسلامي امت باندې زمی ده؟ ولې په اسلامي امت پسرلی نه راځي؟ کوم شیان چې علتونه دي په هغه ټول علتونه رسول الله اسلام ټول سفر داسې سفر ده د تاسو کې انشاءالله کوم چې وبزاړئ داسې یو دردمند د اسلامي امت دا سړی کیسه و. اقبال لاهوري وایي 3 کاله کېده ما به سهار مو چې وکړ قرآن به مې دی قرآن به مې راواخېست قرآن تلاوت کوم ته 3 کاله هر سهار به مې چې قرآن راواخېست لار به مې راته ویلې لار به مې چې ولیدله ما نه مې پوښتنه وکړه چی کوي؟ ما ورته ویلې قرآن به 3 کاله هر سهار به مې چې قرآن راواخېست چی کوي مې قرآن به بیا به مې قرآن راواخېست چی کوي مې قرآن به اخر 3 کاله بعد یې ما نه پوښتنه وکړه. وایي 3 کاله چې وته ما یو ورځ پوښتنه چې وکړه ته پلاره ده تا ورځ ما نه پوښتنه کوي نو ما خو په علت باندې پوه که ولې ما نه پوښتنه کوي؟ وایي ما ته یې ویلې چې زویه قرآن داسې ووایه لکه په تا چې نازل شوی داسې قرآن ووایه دا قرآن داسې قرآن ووایه لکه په تا چې نازل شوی قرآن یې رسول صلی الله علیه وسلم باندې ته قرآن را نازل شو نو ده سره څه درد چا ته یې ورسوي؟ تاسو که خو د طالبانو د رسول الله سلام د ژوند ته نه یوه خبر معلومه وي چې طایف ته لاړو دعوت یې کوو اوس ترکیب باندې ولیسته باغ اوس هم شته طالبانو همغه حالت راغلی الله به واروله له ما انګریزي در وکړې چې په زه باغ کې د میرداس نومی انصاری الله عز وجل ایمان ته راووست که نه ستړي وو سره و د رسول صلی الله علیه وسلم ټوله زندګي د امت دپاره وکشه سوه قرآن ته امت دپاره ولې قرآن څه باندې نازل شوی دې ته نه پرېښوده چې دی شخصي زندګي وکړي د زندګي د چا دپاره کول؟ د امت دپاره. تاسې د رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت نه وروسته زندګي چې ټوله تقریبا 23 کاله ولا هغسې یو ورځ په دې فکر وکئ دا اختیار ځان ته ورکړئ تقلیدي ایمان افضل ده که تحقیقي ایمان افضل ده؟ تاسو که به دا معلومه وي خو ما مخکې له تخصص فی العقیده نه لرئ. امام ابوالحسن اشعري وایي ایمان د مقلد بیخي تاسې تقلید واورئ دا بلکې تنزیحا دي ایمان د مقلد دا معنا چې تاسې هغه ایمان راوړئ ایمان راوړئ تحقیق دا معنا چې دلایل ځان ته راټول کړي بیا ایمان راوړئ. لکه دا اوس دنیا کې ډېر غټ غټ کافران دي لوی د استادان دي قرآن او اسلام هغه کوي مطالعه کوي بله ورځ دی بس الله عز وجل دلایل بالایمان رسي چې کوم ایمان افضل ده تبقیدي او که تحقیقي ایمان ډېر افضل لکه دا استدلالي وي د دلیل په بنا دی الله دې وپېژاندي بیا د ایمان راوړ او الله دې موږ ایمان هم تحقیقي وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم داسې مطالعه کوئ ګوره چې د رسول صلی الله علیه وسلم 23 کاله چې کوم عمر کړی دی څه شي دپاره یې کړ؟ د امت دپاره یې کړ او که د ځان دپاره یې کړ؟ د امت دپاره یې کړ. د ځان دپاره یې کولی طالبان یوه خبره واورئ علامه ابوالحسن علي الندوي رحمه الله یو کتاب جوړ کړی ده هغه کتاب کې لیکلي الفرق بین زعیم سیاسي والنبي الصادق د نبي او د زعیم سیاسي په مابین کې څه فرق؟ یو ورځ طالبان ورونو که مدینه منوره کې لمر کنده ونیه دا هغه ورځ ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم
رضی الله عنه وفات شوی. ابراهیم د ماري کیپټي زوی د رسول صلی الله علیه وسلم ده. ابراهیم وفات شوی نو دلته طالبانو ولو لمر کندل نیوله. نو په ټوله مدینه کې اوازه د خبره سوله ټول انسانانو چې لمر دومره خفه ده د رسول الله په زوی باندې صلی الله علیه وسلم چې لمر کندل نیوله. نو دا که رسول الله سلام زعیم سیاسي وي د ځان دپاره یې کار کولی سخت فرصت و. که رسول الله ویلي وی چې بالکل کائنات کې ما په بچي خفه دي نو زه یو غټ سړی یم ډېر، نو دا خبره به ډېره نور هم خپره سوې وه. کفر ته به تللې وه تللې وه څپو څپو باندې به د مدینې نه باندې جوینو ته تللې وه چې مار کندر د رسول الله وزوی نیولي. رسول الله سلام ویلي صلی الله علیه وسلم ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته. دا د چا د مرګ او د ژوند د وجې نه څوک نه کېږي نه خسف کېږي، بل هما آیتان من آیات الله. فکر مو نبی علیہ السلام زعیم سیاسی نو، نبی علیہ السلام زعیم نبی صادق زعیم سیاسی دپاره خو چې ما زه لږ د بزرګۍ خبره راسي که نه چې د کار پکې کېږي ځان کا دستي وایي چې بالکل زه څومره غټ سړی یم. تا ویلې ما زوی مړ شو لمر کندر نیولي. داسې انسانان به مو لیدلي طالبانو، زه تسره یې نه پې باندې کوم. یو هوښیار خلک یی لږ فکر وکړئ داسې یوه خبره به مو ذهن ته راسي به ترې نور مه ده کوئ. خلق د ځان دپاره کار کوي. نبی علیہ السلام ویلي ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته. خبر باندې کول قرآن داسې ووایه ما ته مې پلار ویلې لکه په تا چې نازل وي. قرآن چې په تا نازل وي هغه درد باندې ووایه. نو چې په هغه درد باندې قرآن ووایو طالبانو ورونو بیا موږ اسلامي امت راوي کولی شو. د اسلامي امت موږ یو هدف ته رسولی شو. د اسلامي امت ته موږ مزل ورکولی شو. تاسو طالبان ورونو تاسو خو اوس طالبان یې د راتلونکي علما یې. زه د بادغیس ولایت ته چې سفر ته لاړلم د جوند ولسوالۍ ته، هلته علماو عام ولس ما سره دومره محبت و مینه کړې یعنې چې طالبان والا چې بادشاه ورغلی یم که دومره محبت یې ورسره کړي. خو زه یو سوال لرم، ما چې څومره هلته په ټولنه کې فکر وکړ هلته علم نه و طالبان ورونو. یو دوه درې د دارالحفاظ وړې وړې مدرسې وې، نورې مدرسې نه ولې. خلک به ټوله ورځ بس پیتاوي ته مرقه ناست ول. بس دا طالبانو د انسانانو وخت و دا عمر عبث تېرېدل. دې پوښتنه به الله علي رضی الله عنه وایي ورځ د قیامت راسي او انسانانو نه الله پوښتنه وکړي چې تا علم ولې نه ده زده کړی، ولې دې هغه شی په تا فرض نه دی زده کړی. دوی به وایي چې ما ته عالم نه ده راښودلی. وی الله عز وجل به جزا چاته ورکړي؟ عالم ته. ولې ته خو پوهېدلی دی خو نه پوهېږي. موږ دومره ډېر مسؤلیت دی طالبانو ورونو. تاسې هر یو د خپل دا اوس زمه یې رکي هر یو په خپل خیال کې خپل کلي ته لاړ شي. تاسو کلي خلک به وچي اکثر نواب راکوي. څومره وخت د طالبانو د امر ته کېناستم یعنې افغانستان کې زمه ټول څومره وخت 3-4 میاشتې. د طالبانو ورونو عبث وخت یې لیدل نه دي. تاسې بیا دنیا وګورئ که نه چې هلته لاړ شئ چې انسانان خپل وخت څومره قدر لري. دومره قدر انسانان والعصر ان الانسان لفی خسر دومره قدر لري. تاسې یعنې یو کلی داسې شته چې تاسې وایئ چې زموږ په کلي کې نه نه هلته ټول خلک مصروف دي. ټول افغانستان په اړه خبره کوو. مرګ ته ناست ده اوس ټول بس ناست. تاسې چې خیال ته راځئ هر یو کلي کې خلک مرګ ته ناست. دا امت چې بې علمه پاتې شي بیا د هغو امت هغه کفري امت چې شپه ورځ ښځو نر یې د علم دپاره وقف کړي دي ورځ تر بلې نه ترقي حالت ته روان دي. بیا ته دغه مقابله کولی شي؟ بیا ته له هغه نه ځان له مظلومیت نه خلاصولی شي؟ مشکل ټول چا کې موږ کې نشته. چې څوک په لاس باندې راسي هغه ته وایي چې که نه زه ملا یم دا نور بېکلي سړي زمن یم. او چې په لاس باندې دا رالوتلې راځي چې مې بزي شریف باندې نه وي بله حاشیه راوتلې ده چې دا څه کوي ووایي که زه ودې ویلې بیا به کېږي. بله شرحه کې راوتې بیا دې ویلې بیا به چېږي. ته په دې یو ورځ فکر وکړه چې تا کوم درد یې دوا کړی و د امت کوم درد یې دوا کېږي. او علم په همدې دپاره ده چې خپل درد و د امت درد په باندې دوا شي. قرآن وایي داسې ووایه لکه په تا چې نازلي دردونه په ځان کې پیدا کړه. چې دردونه په ځان کې پیدا کړې ته چې په ځان کې دا درد پیدا کړي بیا دا درد بل ته م ورکړو. چې تا کې درد وي د تا خبرې په بل تاثیر کوي. زه د تاسو سره وعده کوم طالبانو ورونو چې تاسې ما سره پاتې شئ او ما سره چې کوم شاګردان پاتې شي زه په دې پوهېږم زه په ځان کې درد لرم او د الله دپاره دا درد لرم. طالبانو زه په دې قسم کوم چې تاسې ما سره پاتې شئ دا دردونه به تاسې د ځان سره وړئ. ان لله عبادا لو اقسم على الله لابره. زه په دې یقین لرم طالبان رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په دې یقین لرم چې دا درد به تاسې درځي ځکه ما کې تاریختونه درد دي تاسې ته درځي. دا یاد ساته. او چې چا کې درد دی طالبانه 2000 وارې چې دا خبرې وکړي چې ما کې درد نه سره شمعه چې له بلې شمعې نه بلوي چې هغه شمعه مړی بله شمعه یې دې پلار هم نسي بلولی. خو چې دې شمعه کې وولي بیا بله شمعه نه ونشي.
دا یاد ساتي طالبانو. قرآن داسې قرآن ووایي چې بس در کله چې تاسې راتلونکي کې د امت د 40 میلیونه انسانانو څوک مربیان وایي تربیه او معلمان نو چې تاسې کې درد پیدا سي. نن ما په تاسې سوونو کې درد پیدا کړ. تاسې کې به هر یو ته 300 400 500 شاګردان کې نو تاسو په هغوی کې درد پیدا کوي. راتلونکي 20 کلونو کې به د افغانستان ټول 40 میلیونه انسانانو کې توپ پیدا وي. درد چې پیدا سو طالبانو امت خپله راپورته کي په سرلای کې راځي ای حرکت. پس له دې نه علامه اقبال لاهوري رحمه الله دی وایي چې قرآن د ما دپاره بیا ښه معلم وګرځي. ولم يزل محمد اقبال الى آخر عمره عهد بالدنيا يغوص في بحر القرآن. قرآن کې غوټې وهلې بیا. زموږ په ټولنه کې داسې مشهوره ده چې پخواني تفسیرونه تېر سوي هغه ډېر ښه تفسیرونه دي. اوسني تفسیرونه چې دي هغه هیڅ شین دي. طالبانو د قرآن معجز کتاب د تر ورځ د قیامته پورې ده. د قرآن کې همداسې غوټې وهه نوي ملغلرې راباسه. دا یو بحر ده. یې بحر ملغلرې ختمېږي نه. نوي به راباسي همداسې راباسي به سم طالبانو همداسې. والله عز وجل ما ته د قرآن په واسطه باندې بیا ډېر د طالبانو اقبال لاهوري د افغانستان ته راغلی ده. اقبال لاهوري چې افغانستان ته راغلی ده غزني ته هم راغلی طالبانو. غزنویان طالبان خو به یې که غزني طالبان څوک یې لاس پورته کړي. ماشاءالله غزني کې طالبانو حکیم صنعي په نامه باندې یو سړی ده. دی خپل استاد حکیم صنعي بولي. افغانانو کې د حکیم صنعي په اړه هېڅ معلومات نشته چې دا څه او دی د سفر کې ابوالحسن علي الندوي د څلور علما دی چې کله غزني ته راځي نو محمود ابن سبکتګین الغزنوي قبر ته بیا هلته لیکنه کوي. یو اسکندر خو له اسلام نه مخکې تېر سوی اسکندر مقدوني ورته وایي. دی وایي د اسلام اسکندر محمود ابن سبکتګین الغزنوي. د طالبانو ډېر د غزني داسې ښه بحث کړی. خپله په دې کتاب کې طالبانو یو عنوان ده ای غزنی. دا طالبانو فی غزنین دو عبارت به درته ویم. اقبال لاهوري 1903 کال کې طالبانو بیا غزني ته راغلی. 1903 ومر في طريقي على غزني عاصمة اسكندر الإسلام السلطان محمود بن سبكتګین الغزنوي وزار قبر الشاعر الحكيم الصنعي الغزنوي الذي يعتبره محمد اقبال أستاذا له في الشعر والحكمة وسلفا بعد مولانا جلال الدين الرومي. نو د طالبانو ورونو بیا افغانستان ته چې راغلی په زمانه کې د افغانستان واکمن محمد نادر شاه ده چې دا د ظاهر شاه پلار ده. نو وخت کې بادشاهان ډېر ښه بادشاهان ول طالبانو د افغانستان. هغه ته چې راغلی ده افغانستان ته دی راغوښتی رامیلمه کړي وو. اقبال لاهوري رامیلمه کړي وو. هغه رامیلمه کړي وو څه ورته وایي نادر شاه. د طالبانو هغه اقبال لاهوري نادر شاه ته په تحفه کې د قرآن یوه نسخه ورکړې. که نه اوس که چاته قرآن تحفه کې ورکړي وایي دا دې څه وړه تحفه راکړې ده. اما حکیمان چې انسانان په دې پوهېږي دی بیا دی ورته ویلې چې دا د اهل حقو دپاره رقص المال چې دا قرآن تجارت سړی کوي پیسې به یې درسره وي. علمي میدان کې د اهل حقو دپاره رقص المال د قرآن ده. بیا به نادر شاه چې و طالبانو داسې زمانه پرې راغله نه چې غیر له قرآن یې بل اطمینانګرۍ نه درلودي. تاسو په دې هم لږ فکر وکړئ چې موږ افغانستان کې کوم ښه بادشاهان درلودل. تاریخ چې درته معلوم نه وي ښه نوم بد جوړ کړي بد نوم ښه جوړ کړي. نو ولقد أتى على نادر خان زمان وما له أنيس سوى القرآن وهو الذي فتح قوته كل باب وفيه نهاية كل بداية. قرآن کا کتاب ده چې د هرې نهاية كل بداية د هر ابتدا نهایت دې کې ده. وبقوته فان علي فاتح خیبره. قرآن هغه کتاب چې د دې په برکت او په قوت باندې علي رضی الله عنه خیبر فتح کړ. دا قرآن